ابو امامه الباهلي فرمای وینا وخته بیٹی مو وخت کې جمعه کې ناسي مانځ ټیم له خور سره راشي او دا جمعه ته پریشان خلکو زه دي دې غربا او فقراو چې زړه مرکه چې سړی جمعه ته چې زړه خوشاله شي چې الحمدلله رب العالمین مشتري په دې الله باندې سړی تشکیر وشي نبی کریم علیه السلام ورته وی چې ابا امامه څنګه دلته راغلې وی حموم وديون غلبتني یا رسول الله قرضونو غمونو پریشان کړم اخر دلته راغلم بس په الله باندې ځان راټولو وېزه تعالی دعا نه خایم چې دا دی ویل الله ورټول غمونو قرضونه خلاص د قرضونو باندې مختلفې دعاګانې راغلي ورته ویل ولنه یا رسول الله وې څلور کرتی وایا اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن واعوذ بك من العجز والكسل واعوذ بك من الجبن والبخل واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال يلا زبطانا بنين سم دغمونو پریشانانو لا بنين سم تابل من العجز دامنا قمقل كومما كسل دامنا سستومما بعد خلق كارش كول عمر بن الخطاب رش انسان وال واعوذ بك من الجبن والبخل يلا بزد الكوامما بخل الكوامما واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ربا خلق رماني مزور كوا زور ور كوا او قرض باندې مزور وروا چې زلاني پروتم قرض ما باندې پروتي ځکه دا به ما پریشانې قرض نبی صلی الله علیه وسلم ډېر بخ پنيني ول بالله ځکه دې کې دروغ ویل کېږي واده خلافي به راځي بل مسله به راځي اره خبره به کېشتا اره مسله اگر کو اعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال په دې تکړه باندې علماء ټک او کلام کړي دي خو ولې معنا په دې حدیث کې پرتره نور روایت شوی انسان ته تبو تعالی شو هغه کې به قوت راځي اللهم اني اعوذ بك من الحمل والحزن واعوذ بك من العجز والكسل واعوذ بك من الجبن والبخل واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال دا دعا غالي ابن ابي دنيا ذکر دي بخبل موسوعات یو شارع جمع کړی دي ویا ما شنتوب کې د علم زکو د شي لکه پکاڼه کې لیکل پکاڼه کې پتی کې سړی لیکلو دي معنا ما شمال لدا دعاګانې یادوي ودا مې ویل رب العالمین ما قرضونه ټول خلاص کړ الله رب العزت دې صحابه کرام مطابق دې موږ تاسو له نصیب کې وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه وصحبه